السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د الحیات یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو تاسو ته دغسې یو ویډیوي سیریز ته ښه راغلاست وایو چې هغه د الحاد په ارتباط باندې دی. هیله دې نه وي چې الحاد په جدید عصر کې هغه اسلام مخالفه نظریه ده چې ډېره په تیزۍ باندې مخ په وړاندې روانه ده، او د دې وجه دا نه ده چې الحاد په خپل ځان کې داسې یو زوروره فلسفه ده چې خلک ځان ته راکاږي، بلکې وجه یې دا ده چې انسانان له حقایقو لرې پاتې شوي دي او دا کار دستورن شوی دی. دا کار هغه چا کړی دی چې نړۍ واګي د نړۍ امکانات په خپل لاس کې لري، هغوی دا کار دستورن کړی دی چې انسان حق ته ونه رسیږي تر څو دوی وکولی شي په اسانۍ باندې په هغوی باندې واکمني وکړی شي یا خپل نور مقاصد له دغې نه ترلاسه کړی شي د دغه انسانانو. نو په همدغه اساس باندې د الحیات یوټیوب چینل محترمې ادارې دا پرېکړه کړې چې د الحاد په ارتباط باندې په خوږه پښتو ژبه کې داسې یو سیریز برابر کړي، داسې یو سیریز تیار کړي چې هغه د الحاد په اړه باندې مکمل یو ډانچه ستاسې مخ ته کیږي او هغه حقایق، هغه دلایل چې ملحدین خلکو ته وایي، هغه عقاید چې ملحدین په خپل ذهن کې ساتي، هغه تاسو ته ستاسې مخ ته کیږدو. بالاخره تاسو فیصله وکړئ چې د یو مسلمان په توګه باندې تاسو څنګه کولی شئ چې یو ملحد ته قناعت بخشه جوابونه ورکړئ، د یو مسلمان په توګه باندې تاسو څنګه کولی شئ چې یو کافر ته قناعت بخشه جوابونه ورکړئ تر څو هغه اسلام ته راشي. صحیح ده؟ بالخصوص هغه کفار چې هغه بالکل په خدای باور نه لري، بالکل د خدای د وجود نه انکار کوي او دوی ځان یو فیلسوف ګڼي او دوی قوي قوي دلایل ستاسې مخ ته راوړي وي د دوی په عقیده باندې چې د دوی دلایل ډېر قوي دي او ډېر عقلي دي. نو فلهذا تاسو ته دغه ویډیو سیریز تیارېږي انشاءالله، تاسو یې تعقیب کړئ. زموږ د الحیات یوټیوب چینل هدف هم دا دی چې انسانان په مجموع کې او بالخصوص مسلمان سمې لارې ته سیخ شي او له هغه عقایدو څخه چې هغه ګمراه کوونکي عقاید دي، هغه عقاید چې هغه د سمې لارې نه اړوونکي عقاید دي، له هغې نه بچ پاتې شي او تر څو انشاءالله سیخه لار باندې خپل ځان وګوري او په سیخه لار باندې ټوکلې قدمونه، ټوکلې ګامونه واخلي تر څو خپل هدف چې هغه د الله تعالی رضا ده هغې ته ورسیږي. نو درنو لیدونکو، په دغه سیریز کې، په دغه ویډیوي سیریز کې به انشاءالله تاسو ته ستاسې دغه د الحاد په اړه باندې دغه بنسټیزې پوښتنې جوابیږي چې الحاد څه شی دی، تییزم څه شی دی، اګنوسټیسیزم څه شی دی. د دغه پورته نظریاتو چې ما ذکر کړه، اګنوسټیسیزم، تییزم او الحاد، د دې ترمنځ اساسي توپیرونه څه شی دي؟ آیا د خدای وجود لپاره کوم مشهور فلسفي دلایل شته که نشته؟ صحیح ده؟ د نظم او ترازو د کائناتو نظام څنګه روان دی؟ آیا دا د کائناتو نظام په خپله د الله تعالی د وجود لپاره یو دلیل کیدلی شي که نشي کیدلی؟ آیا د انسان اخلاق، د انسان فطرت دا د الله تعالی د وجود لپاره، د الله تعالی د وجود د ثبوت لپاره کوم دلیل دی که نه دی؟ همدارنګه د انسان د تقدیر مسله، د انسان تقدیر د خیر او شر د الله تعالی د وجود لپاره یو دلیل کیدلی شي که نشي کیدلی؟ همدارنګه خدای ولې پټ دی؟ په دې پوښتنه به انشاءالله بحث په دې سیریز کې وشي. له دین پرته اخلاق څه حیثیت لري؟ په دې به قانع شئ انشاءالله. همدارنګه د تاریخ د مشهورو دیندارو څه معنی؟ د تاریخ د مشهورو دیندارو فلسفو عقاید به انشاءالله تاسو ته کیدو، د هغې نظریات به ستاسې مخکې وڅېړو. همدارنګه د تاریخ د مشهورو بېدینه یعنې لادینه چې هغې د خدای د وجود نه انکار کړی وي، د ملحدونو د هغې د فلسفو عقاید به ستاسې مخکې په دې سیریز کې وڅېړو او هغه به انشاءالله ستاسې مخکې کینو. بالاخره درنو لیدونکو، تاسې به انشاءالله وکولی شئ چې د یو مسلمان په توګه باندې، د یو تکړه مسلمان په توګه باندې ملحدین څنګه مات کړئ. صحیح ده؟ زموږ هدف به، زموږ او ستاسې هدف به له دغه سیریز نه دا نه چې ملحدین مات کړو، هغوی خجالت کړو، نه. زموږ د دغه سیریز نه به هدف دا وي چې یو مسلمان وکولی شي چې څنګه په د خپله ټکه پوکه الفاظو باندې، په د خپله ژبه باندې یو ملحد ته چې دی وایي چې یاره زه ډېر غټ فیلسوف یم، د ډېر قوي قوي دلایل ستاسو مخکې ږدي، څنګه په ساده الفاظو باندې هغه مات کړی شو او ورسره په څنګ کې هغه ځان ته رامات کړی شو. یوازې دا نه چې هغه مات کړی شو ځان نه توري کو، ځان ته څنګه رامات کړی شو، قناعت بخشه او د داعي په صفت باندې هغوی څنګه اسلام طرف ته مایل شي. دغه اساسي هدف او اساسي ټکی دی. نو فلهذا په همدغه اساس باندې له تاسو څخه هیله ده، تاسو ته عرض دی چې د الحیات
یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او موږ تعقیب کړئ ان شاء الله. دغه ویډیوي سیریز به تاسو ته ډېر ګټمن وي ان شاء الله. ډېره مننه.